کوم ځای نه راغلی؟ دښتې جالبه پوښتنه وکړه. پاسپورټ ضرور پاسپورټ سره ده خو خونه کې ده. څومره کوشش کوم په خوند نه کېږي، مایوسه نه یم خو ژوند نه کېږي. د چا مینوال یې؟ د کومې لوبډلې؟ رحمت شاه. نانو زمون قهرمانانو هوا یو ځل بیا هم سلامونه ومنئ. دا ځل یو داسې ګپ شپي انسان را سره دی، د ده د څېرې نه داسې معلومات کېږي چې دا د کرکټ هم ښه مینوال دی او ښه خندونکی انسان دی. نو د ده سره به مو خبرې وکړو. مهرباني ځان معرفي کړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول سر کې ټولو مینوالو ته نیکې هیلې احترامات او السلام علیکم وړاندې کوم. د دې نه وروسته خپله د کرکټ مینوال یم، راغلی یو د خپلو کلیوالو سره او غواړو چې کرکټ تشویق کړو. کوم ځای نه راغلی؟ دښتې جالبه پوښتنه وکړه. پاسپورټ ضرور پاسپورټ سره ده خو خونه کې ده. خویان تریزای تریزیا تریزای کې د لانډر ولسدینکی یم. نو لانډر خو بیا ځان ته ولسوالي شوه. لانډر صدق و؟ د چا مینوال یې؟ چا مینوال یې؟ مینوال خو په خپله د نجیب یم او د هغې لوبه تشویق کوم. دا به په انګلیش کې منټین کولی شي حتما. په انګلیش کې نشم کولی، ښه خو دومره گزاره کوم. مهرباني. Which is price means we are incoming. The ring is the last thing with the chopping be well I teach. وایي چې که هر څوک غواړئ چې کرکټ ته راشئ نو هر څوک راتلی شئ. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. قربان ژوندی دی. درنو لیدونکو یو ځل بیا هم سلامونه ومنئ. د هوا راډیو فیسبوک پاڼې یو بل نندارچي سره غږیږو چې دغه ورور څه نومیږي، د کوم ځای نه راغلی دی؟ مهرباني ځان نوم مې فیض الله منګل دی، د کونډۍ صحرا څخه راغلی یم. ډېر ښه منګل صاحب. د کومې لوبډلې مینوال یې؟ والا زه خو د خپله د رحمت شاه ډېر مینوال یم. د دې دا لوبډله هم ماته ډېره خوند راکوي. ډېر ښه. کومه لوبډله اوس ښه روانه ده؟ اوس خو والا فلحال د نجیب الله زدران لوبډله ډېره ښه روانه ده، خو وخت به ګورو، وخت به پرېږدو. په لوبغاړو کې د چا مینوال یې؟ او لوبغاړو کې د نجیب الله زدران. د نجیب الله زدران. د بیټ سټایل یې خوند درکوي، د ده سټایل خوند درکوي؟ فیلډینګ جمعي والا دی. کوم ځای نه راغلی یې؟ ډبګي نه راغلی. د چا مینوال یې؟ د نجیب الله زدران او که د رحمت شاه؟ د کومې لوبډلې؟ رحمت شاه بیټینګ ته خوښېږي؟ څه ویل به رحمت شاه ته ولرئ؟ مثلا چې کله کرکټ کې حوصله دې ولري؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. کور اباد. هوا راډیو فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو یو ځل بیا هم سلامونه ومنئ. موږ له ګراونډ نه بهر راوتي یو، د دې خاطره چې هغلته رش زیات و او بنې لومړی به ځان راته معرفي کړي. نوم مې ولی رحمان وفا ده. ولی رحمان وفا صاحب. د کوم ځای نه راغلی؟ ولی مرکز ډاب نه راغلی یم. ډېر ښه. د چا مینوال یې؟ د کومې لوبډلې؟ زه لوبغاړی نه ښیم. تعداد مې ټول خوښېږي، خو په ځانګړي ډول زموږ شهیدالله کمال د خوښې لوبغاړی پلیر دی. شهیدالله کمال. د شهیدالله کمال کوم سټایل تاته ډېر خوند درکوي او کوم سټایل یې تا زده دی؟ والا مو ته بیټینګ سټایل ډېر خوند ورکوي، ډېر په ښکلي انداز درېږي. ډېر ښه. او د کرکټ بورډ له ادارې مو غوښتنه څه ده؟ څه باید وکړي د خوست د کرکټ ملي لوبغالي دپاره؟ د کرکټ بورډ مشرتابه نه مې دا هیله امید دی چې په خوست کې ګراوند ښه دی، خو بیا هم ډېر ښه نه دی، ځکه چې په مکمل ګراوند کې یو سکرین نشته چې مینوال یې وګوري. ګوره مینوال کور ته پورته ګرځي، دومره سکرین نشته چې د خپله لوبه موږ په وګورو. د مشرتابه نه مې بله دا هیله ده چې موقع نوي ځوانانو ته کرکټ د افغانستان د شایزي ورر نه ده، باید نوي ځوانانو باید هر ګام په هر اړخیز مقام کې باید ویلو به وي. بله قربان شم. مننه. خوش
سره ناست یو محترم قري صاحب له ده به هم پوښتنې وکړو چې دا د کوم ځای نه راغلی دی او د کومې لوبډلې مینوال دی. مهرباني قري صاحب که ځان معرفي کړئ. نوم مې عبدالوهاب ده، دلته شریعت پوهنتون کې محصل یم، د لغمان نه یم. ډېر ښه. د لوبې نندارې ته نن راغلی یو. ډېر ښه ډېر ښه. د لغمان نه راغلی د نورو ولایتونو په پرتله د خوست کرکټ ملي لوبغالی څنګه ارزیابي کوئ؟ تر څو چې موږ کوم لوبغالي لیدلي دي افغانستان داخل کې، د هغې په پرتله د خوست ملي لوبغالی چې دا ډېره ښه لوبغالی ده. نندارچیانو ظرفیت هم ښه ده، یو څه اندازه د سوري اهتمام هم پکې ښه سوی ده. ډېر ښه. د چا مینوال یې؟ د کومې لوبډلې مینوال یې؟ د نجیب زادران د لوبډلې مینوال یم، خو نوم یې د ما نه ده زده او د خپله د نجیب زادران مینوال یم. دا ټول نندارچیان چې د دې طرف ته چې ناست دا ټول د نجیب زادران د لوبډلې مینوال دي، دا څه خبره ده؟ نجیب زادران چې ده دا خپله یو ډېر بااستعداده لوبغاړی ده او بل د ده سره څنګ کې ډېر با اخلاقه لوبغاړی ده، نو ځکه اکثره مینوال چې د نجیب زادران مینوال. مننه. ورسنۍ پوښتنه کوم د خوست د کرکټ بورډ له ادارې نه څه غوښتنه ده چې د خوست د کرکټ د لوبغالي لپاره څه ډول کارونه باید وکړي؟ د کرکټ بورډ ادارې نه موږ دا غوښتنه ده، یو خو د سور اهتمام باید د اوړي موسم کې چې کله دلته لوبې جوړېږي باید د سور اهتمام وشي، او بل دغه سیلبینان چې دلته راځي ډېر په تکلیف اوسېږي، ځکه نن هم ډېر زیات بیروبارو باید یو څو دروازې نورې هم خلاصې. یو ځل بیا هم سلامونه ومنئ. یو بل د مینوال سره یو چې دا هم د هوا راډیو او همداشان زموږ د فیسبوک پاڼې او همداشان د کرکټ مینوال دی. د ده سره هم خبرې کوو. مهرباني ځان معرفي کړئ. په لومړي سر کې مې نیکې هیلې، سلامونه او احترامات ومنئ. هیله ده چې راته روغ او جوړ به وئ. زه خالد خوږمن د خوست ولایت باک ولسوالۍ د روغه کلي اوسېدونکی یم او نن راغلی یم د خوست ولایت ګراوند ته تر څو د ګلبدین او د نجیب رحمان لوبه وګورو. ډېر ښه. د چا مینوال یې؟ د نجیب الله زادران او که د ګلبدین؟ ما ته فرق نه کوي، دواړه زموږ ملي اتلان دي، خو زیات مینوال د ګلبدین یم. ګلبدین. او په لوبغاړو کې؟ لوبغاړو کې د رشید او ګلبدین او نبي صاحب. ډېر ښه. وروستیو کې د کرکټ بورډ نه مو غوښتنه څه ده یو پیغام ورکړئ چې د خوستوالو دپاره نور باید څه وکړي په دې برخه کې؟ باید دوی باید داسې کارونه زموږ د ملت لپاره وکړي تر څو زموږ ملت د هغوی سره هوسا وي. لکه ګراوند باید ښه پراخ کړي او کومه بېنظمي چې ده دا باید د نظم قرار ونیسي. څومره کوشش کوم په خوند نه کېږي، څومره کوشش کوم په خوند نه کېږي، مایوسه نه یم خو ژوند نه کېږي. د ښار حالات نه ځان مه خبروه، د ښار حالات نه ځان مه خبروه، جنګ تباه کړي اور بند نه کېږي. وروستی باید او په دې لاسو د قتل عام کړی دی، په دې لاسو د قتل عام کړی دی، په دې لاسو د ډوډۍ شخوند نه کېږي. په دې لاسو د ډوډۍ شخوند نه کېږي. دې لاسو د ډوډۍ شخوند نه کېږي. ډېره مننه قربان، خوشحاله اوسئ. بیرغ مزمون ذکرو پنړۍ کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بریا مو مبارک شه زړورو افغانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمان